سلامونه ګرانو دوستانو، زمان فریدی د تاسو د زمانکرپ.com نه د خبر اوري. ګرانو دوستانو، نن زه تاسو له د ای ډی ای په اړه معلومات درکوم. کارډانو نن سبا دغه پرایس ډیر تیزی سره روان ده. زما په ټلګرام کې او په انستګرام کې ریګولر کنټینیوسلی پوسټ زه اپلوډ کوم. نن دغه پرایس $1.54 چې $2 ته نږدې کیږي. کارډانو چونکه ډیر زیات امپورټنت پروجیکټس لري، دغه مشر چارلز هاسکنسن د کارډانو مشر چې دی هغه وایي چې کارډانو یو ډیر ښه خواته روان دی. د کوم بنیانګذار چې دی یا د فاونډر د چارلز هاسکنسن دوی دا وایي چې په دې تیزی سره کارډانو مارکیټ کې خپل برخه حصہ اخلي او د قیمت چې برزي هغه ځکه چې لارک ډیویس یو لوی انالیست دی، انالیسس کوي، تجزیه نگار دی. هغه هم دا ویلي دی چې کارډانو چې کوم دی هغه ډیر فوق العاده په ډیجیټل کرنسی مارکیټ کې، ارزي ډیجیټل مارکیټ کې ډیر زیات اهم رول لري. لارک ډیویس یو ډیر زیات اهم څوک دی، هغه په کرپټو کرنسی مارکیټ کې هم دا بیا ویلي دی چې په 13 غنټو کې کارډانو وکولای شو چې په دویم نمبر ځان وشماري او دغه ترانزیکشن لحاظ نه، یعنی معاملې لحاظ نه چې څو ځله ترانزیکشن ارزل چې موږ تاسو یو ترانسفر کوو پیسې $1 یا $100 یا $1,000,000 دا یو ترانزیکشن کې راځي. نو لارک ډیویسن وایي چې دا د کارډانو په 13 غنټو کې ترانزیکشن د 7.2 بلین یعنی د $2 نه هم بره دی. همداسې سنټیمنت او شفت پول یو بل سورس دی د خبرونو، هغه د ویلي چې کارډانو چې دی په ډیر لږ وخت کې وکولای شو چې یو ډیر اهم زیته ځان راولي او د دنیا ستر سلو غټو کمپنیانو نه چې هغوی په ګټه کې نوم لري نو ځان د هغه سلو کمپنیانو سره یو قطار کې ورسول چې دا ثابته کړه چې په 13 غنټو کې د کوم پروفټ چې د کارډانو هغه 2 ډیجټس چې دغه دوه ارقامو کې راځي، یعنی 10% نه برتله 11% شوی دی په 13 غنټو کې. که تاسو په تیرو یو هفته کې وګورئ نو دوی دا وایي چې د کارډانو کوم پروفټ رینج چې دی هغه 9.4 یعنی 29.84 nearly 30% 10% دا بره ختلې دی او د دنیا په 15 مهمو کرپټو کرنسیانو کې ځان شماري چې هغه 15 نمبر ته رسیدلې دی. هغه ځکه چې په تیرو یو هفته کې 2 میلیارډ 7 بلین نه بره ترانزیکشن نو شو او په 40 غنټو کې د ترانزیکشن هم ډیر افیکټیو ده. لاست چې نن 19 د جنوري دی 2022 زمانکرپ.com تاسو ته رپورټ درکوي. په یوټیوب کې، ټلګرام کې، انستګرام کې زه کانستنټلی پوسټ اچوم، هلته تاسو وګورئ، ځان اپډیټ کړئ او خپل انویسټمنټ صحیح ځای کې وکړئ. نو کارډانو یو بل بلاک کې هم د هغې ذکر شوی دی چې هغه بلاک نومیږي IOH. IOH دا ویلي دی چې د کارډانو چې کوم پرمختګونه دي په کال 2022 کې دا وجه ده چې دې کې ډیر زیات ټیکنیکل امپروومنټس راغلي دي. هغه خپل د ټیکنالوژي لحاظ نه، ایکو سیستم لحاظ نه ډیر زیات هغه بلاک چینز کې اثر پیدا کړی دی. دغه په بلاک چینز کې چې کوم کیپاسټي اندازې هغه ځای کې چې لږ ځای کې ډیر کار کیږي، په لږ وخت کې ډیر کار کیږي، هغه دا دی چې سی پی اوز دي، هایډرا سکیلینګز چې سکیلیبیلیټي ورته وي چې په لږ وخت کې ډیر کارونه کوي. نو هایډرا سکیلینګ کې د دوی سی پی اوز ډیر زیات حل سولوشن لارې پیدا کړي چې هغه میترل سولوشن ورته وي. نو ځکه دا بلاک IOH کې لکه لارک ډیویس چې رپورټ کړو چې کارډانو ولې ډیر مهمه ده، ځکه چې لاست 24 اورز کې او په تیرو 1 ویک کې ډیر زیات 7 بلین پورې دغه کړی. نو داسې IOH کې خپل رپورټ دا ورکړي چې د هایډرو سکیلینګ د وجې نه هم کارډانو ډیر زیات کامیاب روان دی. د کارډانو بل پروګرس چې IOH کې وایي هغه دا دی چې د 8 کیلو بایټ کې بینه 72 کیلو بایټ متختلې دی، یعنی د کوم کیپاسټي چې د زیات شوی دی، یعنی 12.8
15% دا ډیر زیات غټ پرسنټیج چې 12.5% او ایچ کې ریپورت ورکړي چې د په کارکردګي او د په ټیکنیکل کوم د بلاک چین دی یا د کوم سی پی او یا سنټرل پروسیسینګ یونټس دي نو دا یو ډیر زیات بهترین سیستم شوی دی دا هم وایي چې کله تاسو په کارډانو کې یو کار کوئ نو هغه ډیر زیات سپیډ کې په کم وخت کې او مهم ارزونو ډیجیټلز کې ځکه شمول کیږي چې ډیر زیات روزمره لیول باندې داسې نه چې لکه میاشتو کې په ایوری ډے لیول باندې دوی یو نوې شی اډ کوي یو نوې پروګرس جوړوي همدغسې که تاسو یادي ما په زمان crypto.com په ټلګرام ګروپ کې چیرته چې 15000 کسان نه زیات خلک هلته زما په ګروپ کې خلک خپل نظریات د ارز ډیجیټل یا کریپټو کرنسي په اړه ایکسچینج کوي نو هلته ما بارها ویلي دي چې کارډانو د تیر یو کال نه په 2021 کې د افریقا کې ایجوکیشنل هیلث او ګورنمنت په ووټینګ سیستم کې په ایجوکیشن کریکولم کې ډیر زیات رول لوبوي داسې یو نیلک مودي ډي سپارک بل کمپنی ده ورسره ورته وی منبع چې هغه د او آی جی لاندې کار کوي دا ټکي چې زه کومه د ټیکنیکل کمپنیانو نمونه دي نو تاسو وګورئ ای وی ایم هم یو د کارډانو سره اټیچ شوی دی چې دوی هم دا ریپورت ورکوي چې چونکه کارډانو وکولی شو چې زموږ د ځینو پروګرامونو نه هم موږ سره یوځای شي او د خپل سی پی او هغه دغه چې کیپاسټي دی یا حجم ورته ویل شي یا مازغه ورته ویل شي اندازه دغه حافظه یا دغه په مدیریت کې دغه په ایڈمنسټریشن کې په کنټرول ډیولپمنٹ کې دا ډیر زیات خرچي کړي دي کورونه کړي دي یو ټی ایکس وایي چې که تاسو وګورئ د کمپنیانو برخې ډیر زیات هغه هم کارډانو خواته را روان دي هغه ځکه چې د کارډانو په هکله ډیر یو مهمه خبره چې دی ویک کې شوې دی هغه ویټالیک بوټرین په نوم چې هغه د ایتریوم مشر دی هغه ویلي دي چې زه هم د کارډانو د پرمختګونو نه د ډیولپمنټ نه زه ډیر زیات متاثر یم او ما وکولی چې دا اهم ځان ته وبولم او زه خپل دا نظر ورکم چې په 2015 کال پورې ګورو چې کوم یو کریپټو کرنسي کولی شي چې هغه په ورلد لیول باندې یعنی جهاني د دنیا په لیول باندې هغه یو مهمه ډیجیټل کرنسي ثابت شي نو دا د ویټالیک بوټرین د ایتریوم فاونډر یعنی بنیانګذار خبره ده چې زه هم وی ډیر زیات انتظار اوسم چې کوم خو یعنی مطلب دا ده چې کارډانو هم یو مهمه خبر ده زمان crypto.com تاسو ته همیشه هغه ریپورټس وروړي ما سره په یوټیوب کې اوسئ په ټلګرام کې اوسئ انسټاګرام کې زه کانستنټلی پوسټ ز اپلوډ کوم تاسو ځان اپډیټ وساتئ که تاسو 9.9% لزله وکړئ هم یا 3 زله وکړئ 15 زله نو هغه یو ټایم 100% 100% نشي کېدی نو که تاسو کله خپل انویسټمنټ کوئ نو میک شور چې تاسو هغه ځای کې انویسټ کړئ چې هغه تاسو ته ریټرن یعنی بیرته ګټه درکوي او ډیر غور سره د ټیکنیکل انالیسز وکړئ ریپورټس وګورئ نیوز وګورئ زمان crypto.com سره نورو ځایونو تاسو هم ریپورټ راغونډولی چې خو خپله لاره خپله ټایم کې خوشحاله ورځ تاسو ته غواړم